همین 410 گوسفند قیسی چوپان هیچ کسی نگه. 410 گوسفند کلش رفت. همین 410 گوسفند همین یک پشقلش نمانده. ما چوپانا را مرد. یک تاش 22 ساله بچه بود، یک تاش 15 ساله بچه بود، یک تاش 27 ساله چوپان. خداوند مغفرت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، موږ د شیخ جلال سیمې ته راغلي یو. دلته ډېرې عجیبې پیښې شوي دي چې هېڅ انسان ته د منلو نه ښکاري. دا ورور چې ما سره ولاړ دی، د دې ورور ډېره عجیبه کیسه ده. د ده له خپلې خولې څخه به واورو. بیادر محترم، قصه را شما کنید چه وقت سیلاب آمد، چه قسم یک حالت بود؟ حالا تا اونا رسنده بشیم. بود که ما دمی خانه بودیم، روز جمعه بود، بچه‌های ما دمی کو بود. تا که ما از اینجا رفتیم که مثلا مابین یک 20 دقیقه یا نیم ساعت هیچ کسی رو ندیدیم. همین 410 گوسفند قیسی چوپان هیچ کسی رو ندیدیم. 410 گوسفند کلش رفت. همین 410 گوسفند همین یک پشقلش نمانده. ما در کلی همین خو معلوم است، کلی در شغال معلوم است که مالدار ما بودیم. یعنی در تا بغلان تا سر چوکی بغلان، یعنی بس کلی گوسفند که پر از ماست. کلی مردم یعنی چه که گوسفندها از ماست که تا سر چوکی بغلان پنجتونستانی بغلان این از زمین خود شغال تا اونجا رفته این گوسفند از ماست. چوپانا را برده. چوپانا را مرد. یک تاش 22 ساله بچه بود، یک تاش 15 ساله بچه بود، یک تاش 27 ساله چوپان. خداوند مغفرت کنه. خداوند به شما صبر جمیل بده. بیادر، به چی کمک‌ها نیاز دارین که امروز شما که شود؟ کمک یک همدردی دیگه از مسلمانان ما می‌داریم که یک همدردی ما مردم یک کسی بدیم که یک وقتی یک همدردی در دیگه غریبا ما میتونیم بکنیم. ولی گفتیم مرد خداوند آورده، یعنی مال و چی دنیا را گرفته دیگه مسلمان‌ها هر کاری که گفتیم. خانه تام خراب شده؟ خانه بالا دیوالای بالا خراب شده، پایین نشده که جای بچه‌ها چوپانا بود. دو تا اولی بغلان داشتیم، مردش خراب شده. دیگه دو کوبیدگی خراب شده. دیگه مال و یعنی دیگه خداوند رحم کنه. بیادر ان شاء الله صدای شما را امروز هموطنای در خارج که هستند در داخل که هستند شریک ساختیم. ان شاء الله خدا مهربان است که کمک میشود ان شاء الله. قدرمن لیدونکو، تاسو د دې ورور کیسه واورېدله. دا یوه بیلګه ده په داسې سلګونه او حتی ویلی شو چې زرګونه کسانو ته همدغه ډول زیانونه رسېدلي دي، همدا ډول دوی ځاني او مالي تاوانونه ترلاسه کړي دي. نو قدرمنو دوستانو، هماغه خبره یو ځل بیا کړو چې قمر بنسټ سره تاسو خپلې مرستې راولېږئ. موږ به په پوره صداقت سره تر همدغو بېوزلو اړمنو خلکو پورې رسوو. یو ځل بیا هم دلته داسې یو ډول پېښې شوي دي چې انسان ته هېڅ د منلو نه ښکاري. بس الله دې ورحمېږي ورونو.